زه ټول مطرب یم او ته ټوله موسیقي. زه ټول مطرب یم او ته ټوله موسیقي. دا ځکه خو زه اورم بې توله موسیقي. مننه. زه ټول مطرب یم او ته ټوله موسیقي. دا ځکه خو زه اورم بې توله موسیقي. او شعر دی چې کوچی د سپو غپا دی غپا نه مخصوصوم. کوچی د سپو غپا دی غپا نه مخصوصوم. زه اورم چې تاویږي دی د شپو له موسیقي. مننه. کوچی د سپو غپا دی غپا نه مخصوصوم. زه اورم چې تاویږي دی د شپو له موسیقي. او انداز د موسیقي ده او خوی بوی د موسیقي. انداز د موسیقي ده او خوی بوی د موسیقي. دا ستا د وجه خوښه مې شوه شوله موسیقي. مننه. او شعر دی پکې چې ملنګه کلندره مې خواران دي نن راغلي. ملنګه کلندره مې خواران دي نن راغلي. راواړوه مې پلته د کچکوله موسیقي. مننه. ملنګه کلندره مې خواران دي نن راغلي. راواړوه مې پلته د کچکوله موسیقي. په زړه کې چې ویده یادونه تل بیداروي. په زړه کې چې ویده یادونه تل بیداروي. رنګین خیبره بس د هغه بوله موسیقي. شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. درنو ملګرو مینوالو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د اسمان ستوري د پاڼې نه ستاسو ورور ستاسو ملګری عزت افریدي یو واره بیا د نور کله په شان په ادبي مرکه کې حاضر یم او دلته باندې ته راغلی یم. دلته زموږ سره ډېر ګران محترم ښاغلی رنګین خیبر صاحب دی چې د هېڅ طرف محتاج نه دی. ډېر خوندور ډېر اعلی کلام لیکي او د سیمې نور هم ښاغلي ښکلي شعرونه پیدا کړي دي. نو وخت مو ډېر نه ښه راځئ چې اول ورته په پروګرام کې هرکلی وایو. رنګین خیبر صاحب په پروګرام کې درته هرکلی اوس ستړي مه شوي. یو جهان مننه. عزت افریدیه که درمان شي الله دې قادر وکړه چې څومره له پالان ته نو وخت کې واخ وکړلو او دومره مینه هم وکړله او اسمان ستوري پیجم. یو جهان مننه. ناړې مننه او شکریه ادا کوم. ډېره مننه مینهوالو کتونکو د رنګین خیبر صاحب نه به کلامونه هم او څه تپوسونه به هم کوو خو ټولو نه نو باید موږ د مینهوالو سره څه لنډه غوندې پېژندګلوه وکړه. مو خو خپله نوما جمشید خان دو او د کوم شلوبار د بوډۍ د کوم شلوبار کوم سره تعلق سوتم. د ارجانیا د اوسېدونکی یم او په ادب کې په رنګین خیبر نوما باندې یادېږم. ډېره مننه. زه یم چې په شروع کې موږ مینهوالو سره کلام شریک کړو. ډېر خوند به وکړي. ستا خوږې خبرې غرایزې. ستا خوږې خبرې غرایزې لکه اورن چې سندرې غرایزې. مننه. ستا خوږې خبرې غرایزې لکه اورن چې سندرې غرایزې. په سپینوالي د چا متر وزه زړه ته وي خوږې تورې ګورګورې غرایزې. د خیبر او د حمزه بابا غزلې د خاطر خوږې سندرې غرایزې. په سپین مخ ته چې شانزل پوتا ګورم په سپین مخ ته چې شانزل پوتا ګورم لکه لمنځې و نخترې غرایزې. او د یو څو د غرایزې سیمې جڼې د یو څو د غرایزې سیمې جڼې مشه کونډې پرې تور سرې غرایزې. او شعر دی چې زه رنګین خیبر پتمن د زمانې یم ننګیالې لرم لښکرې غرایزې. ډېر خوندور ډېر اعلی کلام مینهوالو کتونکو تاسو واورېدل. رنګین خیبر صاحب د خپلې ژبې نه په خپل ادبي سفر باندې رڼا واچوه. یعنې استاد دی څوک ته شاعري کم وخت نه کوي او د کتاب باره کې د څه خیال دی؟ نه دا خو ډېره خپل یې بختنه وکړله. مو هر هغه کس وستوز زه ګڼم وایم وستوز دی چې مو ته نه څه زده کړه کړې او که مونه په عمر کشر هم وي او که مشر هم وي نو داسې ډېر وخت په وخت ډېرو استوزونو سره ناست یم. لکه مو سره په ابتدا کې خپل ماما ډېره مرسته کړې او د هغې نه باوجود داسې بیا هرتلم د اول نوستی پوستی چې مو کړی دا بړه د بي لیکونکي نه مو کړی و په کې ډېر ښه شوی رون و ټول د غزل وستوزون په اوس وخت کې یادېږي. خیالمن صاحب سره مې ډېره نوسته پوسته کړې او خو په خصوصا توګه چې مو ادبي استوز دی او زه ادبي استوز بیا ګڼم که نه نو هغه مبین حساس افریدی دی جنون شنوری چې مو سره ډېره منډه او ترړه او کومک کړی یا مو نه ډېرې کامې او کوتاخې وخت کې دي. او کتاب خو د هر سړي دا خواهش وي هر شاعر چې زه کتاب چوپ کم لیکن د کتاب مواد به انشاءالله پوره هم وي زیات پې وي خو وخت د موقع اندور وکړي وخت را به انشاءالله کتاب کوشش کوو چې کتاب چوپ. ډېره مننه رنګین خیبر صاحب. د پښتو خو ډېر صنفونه دي. ته په کوم صنف کې کور کړی تر دې دمه دې څومره کور کړی دی؟ زه لکه خوسکر مو چې خوښ صنف دی بس صرف مې په غزل باندې تنده ماتېږي او غزل مې ډېر خوښ دی. نظم هم لیکم او چاربیتان کله لیکم. چاربیتان خوند راکوي او په ټاپا کې هم کور کوم.
دا صنفونو کې کور کوم خو ډېر مې غزل خو وخت یو ډېر کور مې په غزل کړی. ډېره مننه زه یم چې مینهوالو سره کلام شریک نو ډېر خوند به وکړي. غزل مطلب یې چې د ژوند ړومبي وصال دی دومره زر مه وده کېږه. د ژوند ړومبي وصال دی دومره زر مه وده کېږه. په خدای بشي په تا بشي دلبر مه وده کېږه. او شعر دی کې چې اوس چېرته چې سملم ځان له کاڼې پسې نږدم. اوس چېرته چې سملم ځان له کاڼې پسې نږدم. د بیا دپاره ماله په ټټر مه وده کېږه. مننه. اوس چېرته چې سملم ځان له کاڼې پسې نږدم. د بیا دپاره ماله په ټټر مه وده کېږه. او جذبې ویښې ساته د سنګرونو ورځې شپې دي. جذبې ویښې ساته د سنګرونو ورځې شپې دي. بس اوس د کام زلمیه په بستر مه وده کېږه. مننه. او شعر دی چې بس پرېوځه زما سره د ګلمخ یار په در کې. بس پرېوځه زما سره د ګلمخ یار په در کې. دا سوال درته کوم چې په بل در مه وده کېږه. او مقطع یې چې زما سره نور څه دي که خوله غواړې خوله به درکم. زما سره نور څه دي که خوله غواړې خوله به درکم. رنګین خیبره خیر دی مراور مه وده کېږه. ډېر خوندور ډېر الله کلام. رنګین خیبر صاحب تاسو دنیوي زده کړه څومره ده؟ دنیوي زده کړه خو چې مو کوم دو لکه مو سکول یا داسې مکتب مو د علم نه حاصل کړی. زه کتابیان چې مو په بچپن نه دا ګډې وزې مې ډرېس راولي. څه وخت کې شپونکی هم پوته شوی یم. اوس وخت کې زه خپل کور کسب کور ژوند مې چې کوم دی زه د کرش پلانټ استاد یم. مننه زه یم چې مینهوالو سره یو بل کلام هم شریک کړو ډېر خوند. غزل مطلب یې چې دا په موږ څه شوي دي ولې ځان له سر ماتوو. دا په موږ څه شوي دي ولې ځان له سر ماتوو چې په پردي جنګ کې اکثر ځان له وزر ماتوو. دا په موږ څه شوي دي ولې ځان له سر ماتوو چې په پردي جنګ کې اکثر ځان له وزر ماتوو. دومره حساس یو چې ګل تندوړي نه ماتوو. بیا په اوچتو حبسالو هر قسم غر ماتوو. و شعر دی کې چې د سپیلانو په شانتې ځان ورته لوخړه کومو. د سپیلانو په شانتې ځان ورته لوخړه کومو. مونږه مین د ښکلو دغسې نظر ماتوو. مننه. و شعر دی کې چې د سرلوړې سړی په کام کې ځان ته نه پرېږدو. د سرلوړې سړی په کام کې ځان ته نه پرېږدو. مونږ په بدنو کې اول ځان ته نه اختر ماتوو. مننه. د سرلوړې سړی په کام کې ځان ته نه پرېږدو. مونږ په بدنو کې اول ځان ته نه اختر ماتوو. و شعر دی چې دا رنګین خیبر داري دي پرې تاریخ ګواه دی. دا رنګین خیبر داري دي پرې تاریخ ګواه دی. هر کبرجل نه مونږ په دغه ځای کې اخکر ماتوو. ډېر خوندور ډېر الله کلام مینهوالو کتونکو مونږ هم ته بالا خوندونه وغوښتل تاسو به ته هم بالا خوندونه اخیستي وي. رنګین خیبر صاحب ډېر الله خوندور کلام لیکي. رنګین خیبر صاحب زه یم چې مونږ مینهوالو له په اخر کې څه پیغام شریک کړه. مو ټولو مینهوالو او اورېدونکو کتونکو له دا پیغام دی چې د تعصب د نفرت د بغض د کینې دغو نه څنډه وکړو. بس لږ غوندې کې مختصر ژوند دی په مینه مخابات او په ورورولۍ او په اتحاد یې تېر کړو. مننه مینهوالو کتونکو تاسو پیغام هم واورېدو عملي کول یې پکار دي. نو مینهوالو کتونکو تاسو هم ډېره مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره په اخر کې بیا هم د رنګین خیبر صاحب ډېره مننه کوم چې موږ سره یې ناسته وکړه. نو اوس خپل مرکه راغونډوم زموږ سره کیمرامین لونګ افریدی خپل قربای عزت افریدي لور کې اجازه د لوی الله په امان.